أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. فصل في نواقض، فصل ثابت په بیان کې د ماتونکو د اوداسه. المعانی هغه شیان ناقضه چې ماتونکي دي للوضوء اوداسه لره. په کوم شیانو چې اودس ماتیږي هغه شیان وزدی درته ذکر کوي. کل ما هر هغه شی دی خرج چې ووزي من السبیلین د دوه لارو څخه. دوی لارې چې دی هغه یو د وړو بولو لار ده، یو د غټو بولو لار ده. پر دغه دوه لارو چې هر شی وواتی په دې باندې اودس ماتیږي. او کچیری د وړو بولو در لار باد ووزي په باد باندې اودس نه ماتیږي، ځکه چې دا عادتي نه دی. کم شی چې عادتي وي په هغه باندې اودس ماتیږي. و دم و ویني اودس ماتیږي چې یو ځای ویني سي وینه راووزي په دې باندې اودس ماتیږي. والقیح زوی اودس ماتیږي، زوی دا نوونه موږ ورته وایو زوی، په دې باندې اودس ماتیږي. والسدید ژړې اوبه اودس ماتیږي چې یو ځای کوبه کړې وي، تڼاکه کړې وي، په دې کې دا ژړې اوبه جمع وي چې دغه راووزي په دې باندې اودس ماتیږي. اذا هغه وخت خرج چې راووزي من البدن د بدن څخه فتجاوز تیری وکي الی موضع و هغه ځای ته یلحقه چې مشتی وي حکم التطهیر، حکم د پاکی، چې حکم د پاکی پر مشتی وي هغه ځای ته تیری وکي. ګوره یو ځای زخم وي، دغه زخم دی ټپ وي چې خور یې اوښتی وي، په دغه ځای کې کچیري وینه د سرخي ولاړه وي په دې اودس نه ماتیږي. چې دغه خور اوښتی دی د دې سوه پاک ځای ته وروغ پوسته که دغه د وینې اثر ورواوښتی، دا وینه ورواوښتل بیا اودس ماتیږي. یعنی الی موضع و هغه ځای ته یلحقه چې مشتی وي حکم التطهیر، حکم د پاکی. والقیء قی اودس ماتیږي. قی خواګرځی چې د یو چا خوا راګرځي، خوا یې راوګرځي، په دې باندې اودس ماتیږي. اذا هغه وخت ملأ الفم کچیرې په ډکه خوله سره و، دونه که ووایي چې دا خوله په ډکېدل په دغه کې باندې اودس ماتیږي. کچیرې یو دی قی ووهي چې په هغه باندې خوله نه ډکېدل، د یو چا زړه یا معده راویښېدل، په دغه اشناو باندې اودس نه ماتیږي کچیرې خوله نه په ډکېده. که دونه اوبه رالې په دا خوله کې چې خوله په ډکېدل په دغه زړه ایښېدو یا دا د معدې په ایښېدو باندې په دې هم اودس ماتیږي. والنوم خوب اودس ماتیږي مستجیعا چې پر اړخ باندې پروت وي، پر اړخ یو سړی پروت وي، د څنګه وهلی وي، په دې اودس ماتیږي. او متکئا یا یې تکیه کړي پر یو شي باندې دی ځان یې لکړی وي، تکیه یې کړی وي، د بدن زور پر هغه شي باندې وي، په دې خوب اودس ماتیږي. او مستندن یا ستونې استخ پروت وي، په دې باندې اودس ماتیږي. الی شیء و یو شي ته ګوره، و یو شي ته د ستونې استخ پروت وي یا تکیه وهلی وي، په دغه باندې اودس ماتیږي. لو ازله کچیری لري کې عنه د دسه دا شی لسقط وبلویږي غزار بسي، یعنی د دا شي ته دی تکیه کړی وي، دا پر خپل لاس یې کړی وي، که دا لاس جن لري کې دی غزاریږي، یا یو بالښت وشي ته تکیه کړی وي، که دا بالښت جن لري کې دی غزاریږي. کچیری دغه شی د ده و شاته پروت وي، د څنګ ورته وهلی نه وي، په دې خوب باندې چې دی سم ناست وي اودس بیا نه په ماتیږي. که د څنګ وهلی ولو د ده زور پر یو بل شي باندې و، په دغه خوب اودس ماتیږي. والغلبه او غلبه علی العقل پر عقل باندې، د یو چا پر دماغ باندې غلبه راله، د دماغ حالات بدل سو، بالاغماء په بیهوشي سره، یعنی بیران سلو، بیهوشه سو. والجنون یا په لیونتوب سره، سړی لیونی سو، دماغ ختم سو، د لیونتوب خواته ولاړی، په دې باندې که بیهوشه سمې اودس ماتیږي او که لیونی سمې اودس ماتیږي. والقهقهه خندای قهقهه، خندای قهقهه هغه ته ویل کیږي چې دونه په زوره وخاندي چې بل څوک یې واوري. ګوره چې صرف بل چا واورېده په دغه خندا سره اودس ماتیږي. فی کل صلاتی، په هر لمانځه کې. ګوره چې په لمانځه کې، په لمانځه کې که یو څوک ولاړو په لمانځه کې د په زوره وخندل، دا د ده خندا بل چا واورېدل، په دغه باندې اودس ماتیږي. او که سوکه وخندل، په سوکه خندا سره چې هغه ضحکه خندا ورته وایي، په دې اودس نه ماتیږي، په دې بیا لمونځ فاسدیږي. فی کل صلاتی، په هر لمانځه کې ذاتی چې خاوند وي، رکوع د رکوع و سجود د سجدې، هغه لمونځ چې رکوع او سجده کې کیږي
دغه لمانځه کې که یو چا وخندل په زوره په دغه باندې اودس ماتېږي. که چیرې د جنازې په لمانځه کې و د جنازې په لمانځه کې خو اودس نه ماتېږي ځکه په هغه کې رکوع او سجده نشته، لمونځ فاسدوي، لمونځ یې د میانه ځي خو اودس نه ماتوي. او که چیرې نور لمونځولو چې رکوع او سجده کې وي دغه لمونځولو په دې کې په زوره وخندل په خندای قهقه سره په دې باندې اودس مات دی، بیرته به دی اودس د سره تازه کوي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.